روسیې ته د افغانستان اسلامي امارت غبرګون هیواد کې د نظام د رامنځته کېدو څرنګوالی د هیوادونو دنده نه ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د نظام څرنګوالي په دغه نظام کې د کسانو شاملول او نه شاملول په هیڅ هیواد پورې اړه نه لري. د اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد زیاته کړې د نړۍ هیوادونه باید له اسلامي امارت سره په خپلواکه توګه مثبت تعامل ولري. په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له اسلامي امارت غوښتي چې د رسمیت پیژندلو لپاره د افغانستان نورو قومونو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. ښاغلي مجاهد رسنیو ته ویلي هغه څه چې مهم دي دا دي چې هیڅ هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د نظام څرنګوالی د کسانو شاملېدل او نه شاملېدل د نورو هیوادونو دنده نه ده. له دې سره هم مهاله د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي چې اسلامي امارت او نړۍ باید په ځینو مسایلو کې د یو بل غوښتنې ومني. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل څمکنی وایي روسیه په سیمه کې یو مهم هیواد دی چې نړیوال رول هم لري او د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د وټو حق لري او له دې اړخه کولی شي چې له افغانستان سره په اړیکو کې ګټور پرېوځي. د سیاسي چارو شنونکی صدیق منصور انصاري هم څرګندوي چې موږ هیله لرو چې د افغانستان د خلکو د عقایدو او هیلو پر بنسټ یو حقیقي حکومت رامنځته شي او اوسنی حکومت له سرپرستۍ ووځي. د په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي په خپلواکه ارزونه کې د یو ټولګډوني حکومت جوړېدل او د ښځو د حقونو په برخه کې د اسلامي امارت د ژمنو عملي کېدل په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د بیا ځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه یاد شوي دي.